السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په نن ویډیو کې به تاسو ته دروخم چې څنګه کولای شو چې د فیسبوک رسمي آی ډي کارت جوړ کړو. د آی ډي کارت په واسطه باندې تاسو کولای شئ چې خپل فیسبوک اکاونټ د فیسبوک له کمپنۍ سره هم راجستر کړئ او د فیسبوک خراب شوی آی ډي هم د فیسبوک آی ډي کارت په واسطه باندې جوړولای شئ. نو د دې لپاره به تاسو کروم براوزر را خلاص کړئ ملګرو او دلته په سرچ کې تاسو ولیکئ چې www.facebook.com به تاسو ولیکئ او دا به تاسو سرچ کړئ. په دې ځای کې به تاسو د خپل فیسبوک آی ډي را خلاص کړئ. د خپل فیسبوک آی ډي را خلاصوم. کله چې ملګرو تاسو خپل فیسبوک آی ډي را خلاص کړئ نو یو ځل به تاسو بیا سرچینګ ته راشئ او دلته به تاسو ولیکئ چې www.punjaki.com دا به تاسو سرچ کړئ. نو ملګرو کله چې دا تاسو سرچ کړئ نو ښکته به تاسو راشئ او دلته تاسو لیکلي چې جنریټ فیسبوک آی ډي کارت په همدې به تاسو کلیک وکړئ او کو دلته تاسو ته ایډز راغلن دا به تاسو بند کړئ او تاسو به ښکته راشئ. دلته به تاسو په شنه بټن جنریټ باندې کلیک وکړئ او لږ شی به انتظار به ورته وکړئ نو موږ ته به آی ډي کارت جوړ شي. نو ملګرو دلته به تاسو یو ځل بیا په شنه بټن کنټینیو باندې کلیک وکړئ. نو دا تاسو ته ښکاري چې موږ ته آی ډي کارت جوړ شو. نو ملګرو دا به تاسو په ګلري کې داسې وکوئ په همدې آی ډي کارت په ملګرو تاسو اوږد کلیک ونیسئ او دلته به تاسو په ډاونلوډ ایمیج باندې کلیک وکړئ نو ښکته به تاسو ښکاري. زه اوس په ګلري کې تاسو ته درخوایم چې موږ ته آی ډي کارت جوړ شو. نو دا د موږ ته آی ډي کارت په اتومات ډول جوړ شو. نو د داسې جالبو ټیکنیکل ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو هم له نور دوستانو سره شریک کړئ چې هغوی هم د دې ویډیو څخه فایده واخلي. ملاویږو په نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو په پاک بخښونکي رب باندې سپارم. د خدای په امان.